دا یو ګناه چې نن سبا ته موږ ګناه نه وي دا ګیره خرول دا څومره غټه ګناه ده نن سبا د ګیرې خریر ورته څوک ګناه نه وي نن په ځای د دې چې غربي هندو د مسلمان نه متاثره شي مسلمانان د غربیانو نه متاثره کېږي لکه څنګه تعلق چې د مؤمن سره ساتل کېږي هماغسې تعلق د ګیرې خریر سره ساتل کېږي سره د دې نه چې ګیره خرول دا داسې ګناه ده چې ښکاره ګناه ده که دا انسان مونځ کوي هم ګیر خریر ګناهګار دی که دا انسان جنازه کوي هم ګناهګار دی که دا انسان خپل کار کوي هم ګناهګار دی 24 غنټې ګیر خریر د الله رب العالمین په معصیت او په نافرمانۍ کې اخته دا څومره غټه ګناه ده نن سبا چاته سره ګناه نه ښکاري او هغه انسانان اکثره څه چې د څلوېښتو کلونو به اوښتي د مرګ زیری به هم له راغلی هغه به هم ګیرې خرئ هغه به هم ګیرې وایي زموږ ګیره خرول غټه ګناه ده ګیره وال غټه ګناه ده بعضې خلک وایي موږ یې خرونه ووي دا ولې ګناه نه ده که خرولې او که والې دواړه ګناهونه دي د دې نه ځان ساتل پکار ده د ګیر خرلې نه خو نبي صلی الله علیه وسلم په دنیا کې مخ اړولی و که دا اوس الله رب العالمین نبي صلی الله علیه وسلم را ژوندی کړي او ګیر خرلې له لاس ورکړي چې زه ستا امتي یم نبي صلی الله علیه وسلم به ته وګوري د بازام عسکرو کسرا باچا خبر شوی چې په مکه کې یو کس پیدا شوی دی او خلکو ته دعوتونه ورکوي نو هغې ویل چې زه اوس څه خپله زما دته جواب راولېږه چې داسې کار وکړه دلته یو کس پیدا شوی دی محمد یې نوم دی د خلکو ته دعوتونه ورکوي لاشه د سړی ونیسه ورایواله ډېر زورور باچا و 2 کسان پسې هغه راولېږل رال د نبي صلی الله علیه وسلم خواته کله چې نبي صلی الله علیه وسلم ورته وکتلې مخې ته واړو هغه ورته ویل چې ولې د موږ نه مخ واړو وایي تاسو چې دی ګیرې خرولې دي دا تاسو ته چا ویلي دي چې دا ګیرې وخروئ ما ته مې رب امر کړی دی چې ګیره اوږده کړه تاسو څنګه ګیرې خرولې دي نبی صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د هغه چا نه مخ اړولی دی چې ګیره خرولې ده او حدیث کې دي چې کوم بنده په کوم حالت کې د دې دنیا نه لاړ په مقه حالت کې به راپاڅي د قیامت ورځ چې تا ګیره خرولي او په دې حالت کې تا له مرګ راغی د قیامت ورځ به دې ګیره خریدلي او راپا بچي او بیا ته حوض کوثر له ورشي نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زه ستا امتي ما په دنیا کې نبی صلی الله علیه وسلم د هغه چا نه مخ اړولی چې ګیره خرولې ده نو د قیامت ورځ به تا ته وګوري د ملایکو سره ډانګونه او هغه خلک به پیشړي د حوض کوثر نه چا چې په دې دنیا کې دین بدل کړی دی دا ګیره چې دا زمونږ د دین یو شعار دی یوه نښه ده د مسلمان نښه ده اوس مسلمان د غربي نه متاثره دی غربیان یې خرئ موږ هم خرو نو ولې باید غربي هندو کافر سیک د دې نه متاثره شي چې مسلمان ګیره پرېږدي زه هم پرېږدم نن په ځای د دې چې غربي هندو د مسلمان نه متاثره شي مسلمانان د غربیان نه متاثره کېږي ځان ته به د مسلمان بچی وایي ځان ته به وایي چې زه په مسلمانانو کورنۍ کې پیدا شوی یم او بیا به ګیرې خرئ زما ورونو دا ګیره خرول وړه ګناه مه ګڼئ ما مخکې ویل مرض من چې دا دی چې موږ ته ګناه نه ښکاري هغه پلار چې زوی ګیره خرئ د کور نه دی وشړي ډوډۍ نه دی پاڅئ ولې دا څه د هندو کور دی چې ته ګیره خرئ وزې نه وځې دا څه د انګریز کور دی چې تا ګیره خرولې ده وزې نه